سلامونه او احترامات خو ملګرو په دې هیله چې روغ او جوړ د اسراته نو ملګرو نن تاسو ته زه داسې یو اپ ما راوړی ده چې ډېر یو زبردست اپلیکیشن ده ملګرو. د اپلیکیشن کار څه ده ملګرو؟ د دې اپلیکیشن دا داسې کار کوي که چیرې تاسو به حتما انټرنیټ کاروئ ملګرو. که چیرې تاسو په خپل موبایل کې انټرنیټ کاروئ یعنی خپل ام بي مصرفوئ، مثال یوټیوب کاروئ، فیسبوک ګورئ، گیم کوئ، هر څه چې کوئ یعنی په انټرنیټ کې چې تاسو کوم ویب سایټ ګورئ، هر څه چې کوئ چې تاسو ام بي مصرفیږي، د ام بي مصرفېدو سره هغه تاسو ته پیسې اضافه کیږي. صحیح ده؟ نو چې څومره زیات تاسو انټرنیټ مصرفوئ هغومره زیات تاسو ته پیسې په دې کې اضافه کیږي. ډېر یو زبردست اپلیکیشن ده ملګرو او ریل اپلیکیشن ده. یعنی زه هیڅ کله فیک اپلیکیشن تاسو ته نه راوړم چې تاسو ته زه داسې اپلیکیشن راوړم چې هغه تاسو ته پیسې بیا درنه کړي. نو که چیرې هر څوک په دې اپلیکیشن کې انسټال کړي او خپل انټرنیټ کاروي نو د میاشتې چې هیڅ هم نشي ملګرو تاسو د میاشتې ښې پیسې ترلاسه کولی شئ. چې څنګه تاسو د اپلیکیشن ته لاړ شئ، تاسو ته لینک در کومه لینک چې اوکې کوئ نو اول سر کې تاسو ته $15 اضافه کیږي. $15 تاسو ته په اول سر کې درکوي. صحیح ده؟ هغې نه بعد تاسو چې څومره امبیانې مصرفوئ، څومره انټرنیټ چې تاسو کاروئ هغې سره سره تاسو ته پیسې اضافه کیږي. نو ویډیو مې اوږدېږي ملګرو، راځئ زه تاسو ته طریقه ښیم. صحیح ده؟ تر ټولو مخکې ملګرو که چینل مې نوي سبسکرایب کړی حتما یې سبسکرایب کړئ. تاسو څخه دغه هیله کوم ملګرو هر وخت زه مننه. نو زه تاسو ته طریقه ښیم. صحیح ده ملګرو؟ دلته تاسو ته په ډسکرپشن کې ما لینک درکړی ده، په دې لینک به تاسو اوکې وکړئ. ما تاسو ته ویلي چې لاندې لینک اوکې کړئ او خپل اکاونټ جوړ کړئ. نو چې کله ملګرو تاسو لاړئ تاسو ته زه ښیم چې کله مو دا لینک اوکې کړئ ملګرو ډسکرپشن کې ما تاسو ته درکړی تاسو ته به دغسې یو صفحه راواوړي. صحیح ده؟ چې دې صفحه تاسو ته راوختل تاسو په دې اول سر کې کتلی شئ، صرف په دغه باندې کلیک وکړئ کلیم $5 ناو. صحیح ده؟ نو دا به تاسو داسې اوکې کړئ. صحیح ده؟ کله مو دا چې اوکې کړ نو دلته تاسو ته ګورئ تاسو ته اپشن راځي. صحیح ده؟ تاسو ته وایي چې بیسیک ډیټا یا یوزیج ډیټا دلته تاسو ته راځي. دلته به تاسو دا ټول ایکسپټ آل باندې کلیک وکړئ. صحیح ده؟ ایکسپټ آل مو چې کله اوکې کړم ملګرو دلته تاسو خپل ایمیل اډرس ورته ولیکئ. خپل ایمیل اډرس چې کوم ستاسو ده هغه به ولیکئ. صحیح ده؟ لاندې کې به تاسو عادته پاسورډ ولیکئ. صحیح ده؟ چې هر څه ستاسو پته به وي کوم خوښ وي هماغه پاسورډ دلته ورته ولیکئ. یعنی اتونه باید کم نه اوسي دا پاسورډ. صحیح ده؟ اته پاسورډ ورته ولیکئ. چې کله مو پاسورډ ولیکلو نو اسانه طریقه ده دلته په دې طریقې سره تاسو اکاونټ جوړولی شئ. د اکاونټ د جوړولو دوه طریقې دي. صحیح ده؟ یو دغه طریقه وه ایمیل به ولیکئ، پاسورډ به ولیکئ او لاندې به ساین اپ ووهئ. صحیح ده؟ او یو لاندې دوه طریقې نورې دي. که غواړئ د فیسبوک له لارې هم ساین ان کېدی شئ، اکاونټ جوړېږي ستاسو، او ساین اپ وذ ګوګل یعنې د ګوګل له لارې تاسو ساین اپ کېدی شئ او تاسو ورتللی شئ دې ته. صحیح ده ملګرو؟ نو دغه څو طریقې دي د دې اکاونټ. نو ما دلته ډایرکټ په دې کې خپل اکاونټ جوړ کړو په ایمیل باندې. دلته ساین اپ مې اوکې وکړه. دلته به لږ انتظار ورته وباسئ ملګرو. نو داسې صفحه درته راوړي دا به دلته کلوز کړئ. صحیح ده؟ دا به کلوز باندې ما اوکې وکړم. دلته تاسو کتلی شئ اوس. ګورئ ملګرو موږ ته په اکاونټ جوړېدلو سره یعنې په اکاونټ د جوړېدو سره یې ما ته څومره پیسې راکړې؟ $15 ما سره په دې اپلیکیشن کې اضافه شو. هاني گین اپلیکیشن ده. صحیح ده؟ دې کې اوس څنګه کار کېږي ملګرو؟ سټارټ ارنینګ ان 3 steps. صحیح ده؟ 3 سټپ کې تاسو ارنینګ سٹارټ کولی شئ. یعنی 3 مرحلې لري دا. صحیح ده؟ اول ډاونلوډ د هونیګن اپ ټو یور ډیوایس. تاسو به هونیګن دغه اپلیکیشن حتما ډاونلوډ کوئ. صحیح ده؟ انسټال به یې کوئ، بیا به یې اوپن کوئ او لوګین به شئ ورته. نو دغه 3 سټپونه دي. تر دې مخکې ملګرو تاسو ته یو ویریفیکیشن ایمیل درځي. کوم ایمیل چې تاسو پکې اډ کړلو نو دا ګورئ ما ته ایمیل راغلو. تاسو کتلی شئ دلته هونیګن ټیم د طرف نه ما ته ایمیل راغی. دلته ویریفیکیشن غواړي نو دا ویریفای کېدل غواړي. دا ایمیل به دلته موږ ویریفای کړو. نو سمپلی کله تاسو ته ایمیل راغی دلته تاسو ګورئ ویریفای ایمیل باندې به اوکې وکړئ. نو ستاسو به دا ایمیل حتما دلته ویریفای کوي. صحیح ده؟ نو زه کروم نه ورځم، ما دغه کروم مې اوکې که براوسر راته راغی چې کوم براوسر نه ځئ نو دغه ایمیل دلته زه ویریفای کومه د اپلیکیشن کې چې موږ ورکړو آی ډي مې په جوړوله. نو دا زموږ ایمیل دلته ګورئ ایمیل از کنفرم. تاسو ایمیل چې کوم ده کنفرم شو. دې نه بعد اوس ملګرو دغه 3 سټپ ګورئ ډاونلوډ فار انډرایډ. دا اپلیکیشن د انډرایډ لپاره ډاونلوډ کوئ. دې باندې کلیک وکړئ. صحیح ده؟ دې باندې چې کله کلیک وکړو ملګرو دلته تاسو باید د اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ خپل موبایل لپاره. که چېرې ملګرو په دې ځای کې زیاتره وخت دا نه ډاونلوډېږي، مشکل لري. ګورئ زه چې کله کلیک کوم نو اوس ګورئ ډاونلوډ نه راځي ما ته. صحیح ده؟ د دې ډاونلوډ د دې ما تاسو ته
لاندې دویم لینک اچولی دی په ډسکرپشن کې ما لاندې دویم لینک هم اچولی دی چې ما ورته لیکلي چې دغه هونی ګین اپلیکیشن لینک که نه کولی شئ هغه لینک بیا وکېږئ که داسې نه تاسو ډاونلوډ نه کړلو نو ملګرو زیاتره دغه دې ځای کې مشکل وي ښه دلته خو موږ ته ډاونلوډ راځي دلته اوس ما سره کروم براوزر خلاص کړی دی که نه مثال کېدای شي تاسو ته ډاونلوډ راشي صحیح ده خو ما کروم خلاص کړی ګوره زه چې ډاونلوډ باندې اوکې کوم نو دلته ما ته نه ډاونلوډېږي صحیح ده نو بیا دغه مشکل کې چېرې تاسو ته و او تاسو دا اپلیکیشن د دې ځای نه ډاونلوډ کېدو نو تاسو به څنګه چالو کړئ ملګرو نو تاسو ته ما دویم لینک درکړی ده چې په دې لینک باندې کلیک کړئ اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ ډسکرپشن کې شته ده صحیح ده بیا اول لینک نه لاندې دویم لینک ته هغه به اوکې کوي هغه به ځان سره هغه لینک به تاسو اوکې کوي او تاسو به یا به ځان سره کاپي کوي ځان سره که نه یا یې اوکې کوي ډایرکټ د اوپیرا براوزر نه ورته لاړ شئ یعنې اوپیرا مین نه لاړ شئ نو اوپیرا مین کې به وګورو ځکه چې ما سره خو په کروم کې کار ونه کړ که نه نو زه اوس اوپیرا مین ته ځم او همدغه لینک ګورئ ته تاسو چې کوم لینک درکړی دی صحیح ده همدا لینک زه اوکې کومه ګورئ ورته ښه نو دلته تاسو کتلی شئ ما چې څنګه اوپیرا مین کې لینک اوکې کړم ما ته ډاونلوډ راغی اوس ګورئ تاسو ورته نو زه ډاونلوډ باندې اوکې کوم دلته لاندې ګورئ تاسو ته وایي چې فولډر ورته غوره کوئ مثال ډاونلوډ فولډر صحیح ده همغې ته دې ډاونلوډ شي نو ډاونلوډ باندې ما اوکې وکړ نو دلته ملګرو تاسو کتلی شئ په ډاونلوډ کې تقریبا داسې وښیه چې څه 7 MB د 7.33 MB فایل د دغه ټول نو دا چې کله ډاونلوډ شولې زه خپل موبایل کې انسټالوم او مخکې بیا نور پروسس تاسو ته ښیم چې دې کې مخکې نور کم سیسټم سره موږ ته دا پیسې اضافه کېږي په یو 10 MB چې تاسو مصرف کوئ تاسو ته څومره پیسې درکوي تاسو ته هر څه تاسو ته معلومات درکوي تاسو ته د ورځې معلومات ښایي چې تاسو نن دومره MB مصرف کړي دي او دومره پیسې مې ترلاسه کړي دي د اپلیکیشن دا چې کله ډاونلوډ شو زه ویډیو لږ سکیپ کوم بیا تاسو ته نور معلومات درکوم صحیح ده نو ملګرو ما سره هغه اپلیکیشن چې کوم ډاونلوډ شول ما خپل موبایل کې انسټال کړلو صحیح ده 2 سټیپ پوره شول دغه ګورئ تاسو هونی ګین دا به تاسو اوپن کړئ چې کله مو خپل موبایل کې انسټال کړو تاسو ته د ډاونلوډ کېدو طریقه ما وښودله صحیح ده ډاونلوډ کې لږ مشکل و هغه طریقه ما تاسو ته وښودله چې په دې طریقې سره یې کولی شئ ډاونلوډ کړئ نو دلته ټرمز اف یوز دي دا ټول طریقه تاسو خو اګري ټو د ټرم اف یوز دا به اوکې کوي لاندې صحیح ده تاسو سره اګري یئ صحیح ده دې نه بعد تاسو ته راځي ویلکم تاسو ته وایي تاسو طریقې ښایي هاو ټو هونی ګین ورک څنګه هونی ګین کار کوي نو تاسو به دا اوکې کوئ هاو ټو هونی ګین ورک تاسو کتلی شئ دلته تاسو ته ټول معلومات درکوي چې څنګه پیسې ترې ګټلی شو څنګه کار کوي دا به تاسو نیکسټ ووایئ دا به ترې خوا سلایډ کوي بیا پروسیډ ټو سټارټ اپ صحیح ده دا به اوکې کوي نو دلته تاسو نه پوښتنه کوي سیټ اپ هونی ګین تاسو سیټ اپ کوئ یوز موبایل ډیټا او وای فای تاسو کاروئ دلته وایي چې اف ټرن اف هونی ګین ویل ورک اونلی آن وای فای صحیح ده نو تاسو ته وایي چې کوم شی تاسو کاروئ دې کې صحیح ده دلته تاسو ورته صرف یس اوکې کوئ صحیح ده چې کله مو یس اوکې کړو ملګرو دلته تاسو کتلی سیټ موبایل ډیټا لیمټ یې لیکلی دی صحیح ده نو دا چې تاسو دلته انیبل کوئ مارک به کوئ ورته صحیح ده دا چې کله مارک تاسو ته وایي چې موبایل ډیټا لیمټ څومره لیمټ تاسو ورکوئ 15 GB دلته ما ورته لیکلی دی صحیح ده په هره میاشت کې څومره 15 GB نو زه هره میاشت کې تقریبا 10 GB هم 40 GB کاروم دلته زه ورته لیکم 40 GB یعنې چې څومره تاسو کارولی شئ صحیح ده لاندې ورته ډن کوئ کله مو ډن اوکې کړم ملګرو نو تاسو ته وایي ارنینګ مې بي لیمیټډ صحیح ده نو دلته به تاسو دا وکړئ کراس به کوئ موبایل هغه درته ښایي ښه دا چې کله کراس کړم ملګرو دلته تاسو کتلی شئ ساین اپ تاسو ته راځي او ساین اپ کې هغې نه بعد تاسو ساین اپ یعنې دې کې خو ما الریډي اکاونټ جوړ کړی و صحیح ده د ساین اپ باندې چې زه اوکې وکړم ګورئ ورته ښه دې کې تاسو اول نه اکاونټ خو تاسو جوړ کړی ده که نه اوس هماغه اکاونټ سره تاسو دلته لوګین شئ نو دلته ملګرو تاسو چې کله ساین اپ باندې اوکې کړئ دغه صفحه تاسو ته راوړي دلته خو موږ الریډي اکاونټ جوړ کړی و اول ور کې هغه اول سر کې تاسو چې ما لینک درکړی تاسو هغه طریقه ما وښوده هغسې خو تاسو اکاونټ جوړ کړی وي دلته به لوګین وکېږي تاسو ګورئ دلته لوګین نو لوګین باندې چې کله تاسو اوکې وکړه که چېرته تاسو فیسبوک نه لوګین شوي اول سر کې نو دلته هم فیسبوک نه لوګین شئ که چېرته تاسو ګوګل نه لوګین شوي اول سر کې هغه هلته نو دلته هم ګوګل نه لوګین شئ که چېرته تاسو زما غوندې بله نوې آی ډي جوړه کړې لکه څنګه چې ما اکاونټ جوړ کړو ما نوی اکاونټ جوړ کړی و زه هماغه ایمیل او پاسورډ درته ورته لیکم دا مې پاسورډ و ایمیل و او دا مې پاسورډ شو صحیح ده ما چې اول سر کې اکاونټ جوړ کړو دا به ولیکئ ورته او لوګین باندې به اوکې وکړئ صحیح ده نو تاسو اړي به دلته د اپلیکیشن کې یعنی ساین ان شي لوګین بشي ښه نو تاسو ګورئ دلته لږ انتظار ورته وباسو ملګرو نو کتلی شئ زما هماغه اکاونټ خلاص شولو چې ما ته یې لیکلي $15 ما ته راکړي وو په بونس کې صحیح ده چې تاسو راغلئ تاسو ته یې درکوي نو دلته به تاسو ته ډونټ شو می اګین او اوکې به ووایئ صحیح ده ښه بیا دلته ګورئ ملګرو تاسو ته ورځې
هره ورځ معلومات درکوي. یعنې ما خو اوس پکې نوی اکاونټ جوړ کړو، تاسو مې طریقه ښودله، نو دلته تاسو کتلی شئ د 30 ورځو معلومات تاسو درکوي چې په ورځ کې تاسو څومره پیسې ګټلي هره ورځ. یعنې دا خو اوله ورځ ده، تاسو ته به ما $15 وګټل، یعنې 15,000 کوینز یې ما ته راکړل. صحیح ده، 15,000 کوینز باندې په 1000 کوینز باندې 1000 کوینزونه ملګرو $1 جوړېږي. صحیح ده، ما ته 15,000 کوینز راکړه، څومره شو ګورئ 5K، 15,000 کوینز باندې $15 شو. دا اول سر کې تاسو آی ډي جوړه کړئ، تاسو چې کوم لینک درکړم چې همغې لینک نه راشئ نو تاسو ته $15 درکوي. که هغې لینک نه رانشئ او تاسو آی ډي جوړه کړئ بیا تاسو ته نه درکوي. صحیح ده، ځکه چې دا ریفرل لینک و که نه، نو ریفرل چې څوک یو ملګری ته را دعوت کوي هم ته به خپل ریفرل لینک بل چاته ورکړي، هغه راشي هغه ته $15 اضافه کېږي. نو دا د ریفرل له لارې نه $15 اول سر کې موږ ته راکړه. دې نه بعد بیا هره ورځ تاسو ته زه ښیم، بله ویډیو هم زه په دې باندې جوړه کړم نیکسټ، دې نه پیسې لګول کېږي او ریال دی. صحیح ده ملګرو، نو هغه طریقه هم بیا تاسو ته ښیم، دلته د هره ورځې معلومات تاسو ته درکوي چې نن تاسو دومره امبیانې مصرف کړي، دومره پیسې هم اضافه شوي دي. صحیح ده، دا مکمل تاسو ته زه دې باندې نیکسټ بله ویډیو هم جوړوم. خو اوس فلحال تاسو ته ما دا جوړه کړله چې تاسو په دې طریقې سره دلته لاړ شئ او خپل انټرنیټ مو مصرفېږي ملګرو، نو هغې سره سره تاسو پیسې هم ترلاسه کوئ. انټرنیټ خو حتما تاسو کاروئ، نو چې هغه کاروئ پیسې هم ترلاسه کوئ. دې کې نور طریقې بیا تاسو ته په نیکسټ بلې ویډیو کې ښیم. تر دا مهاله همدغه ویډیو ملګرو تاسو ته مې وښودل، دغه کار وکئ د ایزي پورې. نور نیکسټ چې کوم څه مشکل وي ویډیو لاندې کمنټ وکئ. نو مننه ملګرو، که ویډیو مو خوښ وي حتما یې لایک کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت ولرئ. خدای پامان.